لغوي معنی چې کومه ده لغوي معنی د ښځو سره خبرې کول د ځوانۍ حال ویله د عشق او محبت خبرې ډېر دغه نه درته یم خو لیکلو باندې به لږ وخت دغه کېږي د عشق او محبت د حسن او عشق خبرې کوله تصوف اخلاق فلسفه بیانوله دا د دې چې کوم دی پوه شوې د موضوعات دي دا لغوي معنی دا ده چې د ښځو سره خبرې کول د ځوانۍ حال بیانوله د عشق او محبت خبرې کول بله چې کومه ده نو یو روایت داسې هم راځي چې یو ښکاري هوسۍ پسې سپی پرېښودو ښکاري سپی او د هوسۍ مخکې د سپی ورپسې د منډې وهي 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 خو یو مقام داسې راغی چې هوسۍ ستړې شوه نو هغه کېناسته او مخکې داسې نو سپی هم ستړی و چونکې هغه هم کېناسته هغه زه دمه به شم نو بیا به خپل ښکار وکړمه خو چې هوسۍ کله کېناسته او دې د سپي ته مخ راوړولو نو د سترګو نه غټې غټې اوښکې چې کوم دی راتوی شوې غزال ورته وایي که نه غزل د هغې نه وتی دی چې راتوی شو دې اوښکو په دې سپي باندې ډېر زیات اثر وکړو په ځای دی چې د سپي په دې باندې اټیک حمله کړې وی هغه واپس لاړو نو ځینې استادان وایي چې دا د غزال نه چې کوم دی وتی دی غزل لفظ همغه د درد خبره ده درد بیانول خارجي او داخلي خو شته پخواني چې کوم دغه ونه کې خارجیت باندې ډېر دی واردات قلبي د زړه واردات بیانول دې ته چې کوم دی پوه شو دا دی دغه معنی د لغوي معنی ټیک شوه بله دا اصطلاحي ټیک شو ها داسې په یو بحر په یو وزن په یو ردیف او یو کافیه کې د اشعارو مجموعې ته غزل ویلی شي په یو وزن یو بحر یو ردیف کافیه یا صرف کافیه ردیف ضروري نه دی صرف کافیه دې مجموعې ته شعرونو داسې مجموعې ته غزل ویلی شي خبرې ته مو خیال دی څه چې د یو بحر او وزن او کافیه او ردیف شعرونو ته غزل ویلی شي دا یو عام بل دغه اصطلاحي دغه تعریف دی ټیک شو خدای نه علاوه چې کم دی نو په دې کې به څه شی وي په دې کې به د حسن او عشق خبرې وي ټیک شو په دې کې به د معشوقې او عاشق ترمنځ معامله بندي وي مختصر به کو کنه معامله بندي به وي په دې کې خبرې ته مو خیال دی او په دې کې به چې کم دی نو بل به دې کې به اخلاق وي تصوف فلسفه وغیرہ داسې مضامین سیاست سماجت ساينس هم پکې دغه خلک دغه کولی شي نو داسې موضوعات به د دې دا په دې باندې به دغه کیا د اصطلاحي معنی شوه دې نه علاوه چې کم دی نو بله اهم خبره دا ده چې کم غزل کې ردیف وي هغې ته مردف وي کم غزل کې چې ردیف وي هغې ته مردف وي کم غزل کې چې ردیف نه وي هغې ته غیر مردف وي خبرې ته مو خیال دی دا لازمي خبره نه چې هر غزل کې د ردیف وي تاسو رحمان بابا وګورئ خوشحاله به ډېر داسې غزل شته دی ستاسو خپلې زموږ ستاسو چې هغې کې به ردیف نه وي نو هغې چې ردیف پکې نه وي هغه غیر مردف دی چې ردیف پکې وي هغه مردف دی خو ردیف څه شرط نه دی خو نن سبا چې نوې شاعري کېږي نو په هغې کې ردیف التزام خلک کوي ځکه چې سره لږه ښایست او ښکلا پیدا کېږي په غزل کې ردیف سره یو حسن پکې پیدا کېږي که نه دې نه علاوه چې کم دی نو د دې هیته شکله نو موږ مخکې خبره کړې وه چې دا په یو شکل لیکلی کېږي بس دوه مصري یو شعر د دوه مصرونو یو شعر جوړیږي یو مصره الف شوه مصره ب شوه دا څه شو دا شعر شو ټیک شو که دې سره چېرته مونږ درېیمه مصره ولګو نو بیا به دا بند وي څه به ورته وایي بیا بند شعر به ورته بیا نه وایي خبره ته خیال دی او غزل چونکې شعرونه باندې مشتمل دی دا مونږ اول د شعرونو مجموعې خبره کړې ده نو دې به اول دغه چې کوم دی اول شعر دا به هم کافیه
هم ردیف به وي. او ردیف ضروري دی اول من خبره وکړه، خو دا به هم کافي او هم ردیف دواړه مصرې ټیک شو. مت دا دواړه مصرې که نه، دا دواړه مصرې به دغه رنګې وي. ښه دې ته ویلی شي مطلع. څه ورته ویلی شي؟ مطلع. اوس د مطلع څه معنی ده؟ مطلع معنی ده طلوع होने की जगह اردو کې وایي که نه، د راختو ځای، د ابتدا ځای، د شروع کېدو ځای. چونکې غزل د مطلع نه شروع کېږي نو ځکه ورته مطلع وایي چې شروع یې دلته د څه شي نه ده، د دې نه ده. ټیک شوه؟ نو دا دې ته مطلع ځکه وایي. خو دې دپاره شرط دا چې دواړه مصرې به هم کافي او هم ردیف وي. ټیک شو؟ بې نه علاوه بیا به د هر شعر اوله مصره آزاده وي او دویمه مصره به مطلع سره هم کافي او هم ردیف وي، رجوع وي. علی ترتیب تر اخره پورې به دا سلسله دغه رنګې جاري وي. ټیک شو؟ ښه په دې کې چې د مطلع نه پس کم شعر راځي، مطلع نه پس مطلع دوم کېدی شي، دریم کېدی شي، په دې قید نشته. مطلع دوم کېدی شي، دریم کېدی شي، یو خو ضروري ده، یو خو شرط یو نه بغیر خو غزل نیمګړی دی. اړو غزل نه هغې ته څوک پوره غزل نه وایي. چې مطلع او مقطع نه لري هغه پوره غزل نه دی. مقطع او مطلع دا غزل دپاره شرط دی چې دا به خامخا وي. که چېرته یو غزل کې مقطع نه وه نو به نیمګړی وي، که یو غزل کې مطلع نه وه هغه هم نیمګړی وي. زه راځم هغې ته. خبرې ته مو خیال دی؟ نو هغه به هم نیمګړی وي. نو دې کې چې کم دی پوه شوي دا به وي چې د دې مطلع نه پس چې کم شعر راځي، مطلع نه پس هغې ته حسن مطلع وایي. څه ورته وایي؟ چې مطلع نه پس کم شعر راځي، جوخته اول شعر چې راځي موږ چې ورته اول شعر وایو، دې ته حسن مطلع هم وایي. څه ورته وایي؟ حسن مطلع هم. ټیک شو؟ ښه بعض موږ دا خبره کړې، اوس به بیا هم دلته کې ډسکس کوو چې د غزل هر شعر ځان ته جدا یونټ وي. ټیک ده که نه؟ هر شعر کې خپله خپله موضوع بیانېږي. یو شعر موضوع د بل شعر موضوع سره تعلق نه لري. خو کله کله داسې وشي، ډېر کم، چې په یو شعر کې موضوع نه ګیرېږي نو شاعر هغه یو موضوع په دوو شعرونو کې ګیره کړي. په څو کې ګیره کړي؟ هغه شاعر هغه موضوع په دوو شعرونو کې ګیره کړي. دې ته کتابند وایي. څه ورته وایي؟ خو کتابند کې به دا شرط وي چې اول شعر دی ولیکلو، الف دا اول شعر راغو، نو بیا بل ته کاف لګې د دوو شعرونو ترمنځ، بیا به بل شعر ورپسې لګې. دو شعرونه دي که نه، شعر الف دی شعر ب دی. ټیک ده که نه؟ نو شعر الف او شعر ب چې کوم دی دا کتابند دي، یعنې په دواړو کې یو موضوع بیان شوی ده. خو چې ته کله الف ولیکې نو لاندې به کاف ولیکې، ځای به خالي پرېږدې دا، او بیا به ورپسې لاندې بل شعر ولیکې. نو دوه شعرونو ترمنځ به کاف لیکې، نو لوستونکي ته به دا پته لګي نه چې دا کتابند دی. دا کاف د کتابند علامت دی، نښه ده. خبرې ته مو خیال دی؟ پوه شي په دې خبره که نه؟ خدای د دې هیت شو. د شعرونو چې کم د دې کې تعداد مخکې مې خبره کړې وه چې کم نه کم 5 دي. ټیک شو؟ او زیات نه زیاته څوک 14 وایي، څوک 15 وایي، څوک 18 وایي، څوک 19 وایي، څوک 21 وایي، څوک 23 وایي، 23. خو دا قید نشته دی. خو ما مخکې خبره کړې چې ښه غزل هغه دی چې هغه مختصر وي. اختصار د غزل ښایست دی. اختصار د غزل ښایست دی. نو چې کم غزل مختصر وي هغه پوره سره وي او دغه پکې وي. نو پوره سره غزل مختصر غزل د 2 شعرونو، د 9 شعرونو، 11 شعرونو دا کافي راځي ورسره. خبرې ته مو خیال دی؟ پوه شو په دغه باندې که نه؟ ښه دې نه علاوه چې کم د بل څیز په دې کې چې کم راځي نو هغه دا مقطع. څه شی ده؟ مقطع. مقطع چې کم دی د دې لفظي معنی ده قطع کېدل، ختمېدل. خبرې ته مو خیال دی؟ قطع کېدل، ختمېدل، دا دې معنی ده. طلوع کې لږ بیا فرق راځي. نو دا مقطع هغه شعر ته وایي چې شاعر پکې خپل تخلص استعمال کوي او په دغه ځای باندې غزل ختم شي. خبرې ته مو خیال دی؟ مقطع هغه شعر ته وایي اخرنی چې شاعر پکې خپل تخلص استعمال کړي. که شاعر پکې تخلص استعمال نه کړي نو بیا به هغه مقطع نه وي. بیا به هغه مقطع نه وي. هغې ته موږ نیمګړی غزل وایو. څه به ورته وایو؟ نیمګړی غزل به ورته وایو. نو شاعر به دلته کې چې کوم دی پوه خپل تخلص استعمال کړي، نو چې تخلص استعمال کو دا چونکې د غزل اخرنی بس خاتمه په دې باندې وشوه نو ځکه دې ته مقطع وایي چې غزل ته قطع شو.
ختم شو غزل مکمل شو ټیک شو. بله خبره په دې کې چې کومه ده نو هغه دا ده چې د غزل به هر شعر ځان ته خپل یونټ وي. یو شعر به د موضوع په حواله د بل شعر سره هیڅ قسم تعلق نه لري. مطلب دا چې کومه په یو شعر کې د اسمان خبره وکړو، د ستورو سپوږمۍ خبره وکړو، په بل شعر کې موږ د سیاست خبره وکړو، په بل شعر کې موږ تصوف خبره وکړو، په بل شعر کې موږ راشو عشق ته خپل محبوب سره معامله باندې خبره وکړو. دې خبره ته مو خیال دی. خو د هر شعر موضوع به جدا جدا وي، هر شعر کې به خپل خیال او خپل موضوع بیان شوی وي. او د نظم د دې مخکې موږ په تیر اجلاس کې خبره کړې وه چې نظم چې کوم دی نو هغه په مسلسل په یو خیال باندې په یو موضوع لیکلی شي. نو غزل متنوع دی ده، دې کې به هر شعر خپل موضوع لري. یو شعر به د موضوع او د خیال په حواله د بل شعر سره هیڅ تعلق نه لري. ټیک شو جی. نو دا به څه شی وي؟ دا به د دې چې کوم دی هغه د خیال وي. نن سبا چې کوم دغه شاعري کېږي نن سبا هغه ټوله په همدغه بنیاد باندې ده. ښه تاسو به بل څیز یو کتلی وي چې مسلسل غزل نوم به تاسو اورېدلی وي. ټیک دی که نه؟ دا ټولې خبرې د غزل کې خلاصونه نه چې مسلسل غزل نوم به تاسو اورېدلی وي. مسلسل غزل هغه غزل ته ویلی شي که نه چې د شعرونو د مطلع نه واخله تر مقطع پورې په خپل منځ کې باهمي تعلق وي، په خپل مابین کې یو تعلق وي. د مطلع نه واخله تر مقطع پورې چې د شعرونو په خپل منځ کې یو تعلق وي او یو تسلسل پکې. تسلسل خو مغه دغه شو تعلق پکې وي، یعنی ټول شعرونه جسنه سه یو نقطه پکې داسې وي چې مشترک وي، هغه نقطې باندې ټول دغه ګرځي را ګرځي لګېږي ده. نو دې ته ویلی شي غزل مسلسله. خو نن سبا د مسلسل غزل رواج بالکل ختم دی. کلاسیکی شاعرانو لیکلي دي، رحمان بابا، خوشحال بابا، حمزه بابا البته نه، خو د حمید بابادي مسلسل لیکلي دي کلاسیک. دې کې موږ سره چې کوم ولسي شاعران داسې ټیپ دي هغه مسلسل لیکلي دي، یا د نوي ملګري چې کوم اکثر لیکي دي مسلسل لیکي. که تاسو خیال وکړئ که نه نو هغه دغه پکې نه وي. خو د دې ښایست دا دی چې د دې به هر شعر ځان ته یونټ وي او خپله موضوع بیانوي. ټیک شوه. بله خبره چې کومه اهمه خبره ده هغه ده د غزل ژبه. دا کمال ټول دیزي کې دی. ښه ستا به کمال د سخن دا وي چې ساده کړې ژبه. بابا وایي که نه دا داسې باندې ځان پوهول پکار. ما مخکې خبره کړې وه تېر اجلاس کې چې د غزل او د نظم ژبې جدا جدا دي. ویلې مې و که نه پای مونږ خبره کړې مو، خو اوس بیا کوو. اوس صرف د غزل په حواله خبره کوو که نه. د غزل ژبه به نرمه او شیرینه به وي، پسته به وي، خوږه به وي. خبرې ته یې خیال دی سکالت به بالکل نه مني. مونږ وایو که نه ټکل ته کې سکیل دی چې که تاسو کله که خیال وکړئ چې تاسو شعر مصره وتړئ چې یو ټکی پکې نیغ کېږي نو تاسو ته خوند درنه کېږي دا ټکی هلته نیغ کېږي لګی دا دې په ځای متبادل لفظ یعنې ملبدل د دې پیدا کوو. بیا مونږ ګورو سوچ کوو یو لفظ مونږ ته را پیدا شي چا سره چې الفاظو ذخیره ډېره وي هغه ته اسانه وي نو هغه څیز مونږ هلته ولګوو چې بیا مونږ هغه روان کړو بیا ټیک ټاک پړاویږي لګي دا. نو سکالت به نه مني. ژبه به څه وي؟ نرمه به وي، خوږه به وي، شیرینه به وي، پسته به وي. ټیک شوه. طرز ادا چې کوم دی دا چې کوم طرز کې مونږ ادا کوو سادګي به پکې وي، تصنع به پکې نه وي، ګلکاري به پکې ځانه نه کوو. ګوره سنتونه ښایست دی د شعره، خو چې دا په ارادتن راشي دا بیا د شعر دپاره نقصان دی. سنت نه دی، د شعر ښایست دی، ډول سنگار دی، میک اپ دی، ډول سنگار دی، میک اپ دی سنتونه. خو که دا ته په ارادتن راولې او په زور یې راولې بیا د شعر ښایست تباه او برباد کړي دا بالکله. نو دا که نیچرل راشي، قدرتي راشي، فطري راشي بیا ټیک دی شعر پې ښایسته کېږي. نو دغه رنګې د غزل ژبه چې کوم دی طرز ادا چې کوم دی نو دا به ساده وي. څه شی به وي؟ ساده به وي او آمد به پکې وي. څه شی به پکې وي؟ آمد باندې خو موږ تاسو ټول پوهیږو که نه چې کوم موږ ته بره نه قدرتي خیال راځي هغه آمد دی چې په زور او خپل سوچ کوو نو هغې ته آورد وایي. ټیک شوه. نو دا درې خبرې ژبه کې چې دا به خوږه وي، پسته به وي، ملایمه به وي، نرمه به وي. خبره ته خیال دی او د ګرامري قواعد او ضوابطو مطابق به وي او دا طرز ادا به انتهایی ساده وي. څومره چې ته په شعر کې سادګي پیدا کولی شي دا به ستا کمال وي. شعر کې چې څومره ته سادګي پیدا کولی شي دا به ستا کمال وي چې سادګي پکې پیدا کړې که نه. نو حمزه بابا ته چې ما ته وایي چې زما نه ځان قربان کړه، ځان د ځان نه څنګه قربانېږي زه حیران یم. تاسو دې موضوع ته وګورئ بیا ادایګۍ ته وګورئ. که دا شعر مونږ تاسو لیکلو نو څومره به رانه سخت شوی وی، داسې عجیبه الفاظ به مو ورته سخت راوړي وی، خو بابا څنګه په دا کې تاوی لګېده. ساده فهمه روزمرې الفاظ ته چې ما ته وایي چې زما نه ځان قربان کا، ځان د ځان نه څنګه قربانېږي زه حیران یم.
دا دویم مصره کمال نه کوي ځان د ځان نه څنګه قربانیږي زه حیران یم د طرز ادا به ساده وي سادهګي به پکې وي ټیک شو او آمد به وي خبرې ته مو خیال دی ښه د غزل ژبه چې څومره عالمانه فلسفیانه او دې سره چې کم دی پوه شوې طرز ادا کې تصنع وي نو دا او آور پکې وي نو دغه مره به دا غزل د معیار نه غورځېدلی وي دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې غزل کې څومره چې کم دی طرز ادا غیر فطري وي طرز ادا کې تصنع وي آمد وي پکې او د دې کې څومره عالمانه او فلسفیانه انداز خپل کړی شوی وي دا غزل به دومره د معیار نه غورځېدلی وي نو زه تاسو ته په اخره کې د بابا یو غزل څو شعرونه پیش کوم چې تاسو ته د موضوع تاسو په ټولې خبرې ذهن کې چې موضوع جدا جدا ده او ادایګي ژبې ته لږ دوه خبرو ته خاص توجه وکړه که نه بېلوز آشنا نورې بهانې مه جوړوه بېلوز آشنا نورې بهانې مه جوړوه بس داسې بې عنوانه افسانې مه جوړوه دا حرم شریف کې لیکلی دی که نه دا غزل نو بېلوز آشنا نورې بهانې مه جوړوه بس داسې بې عنوانه افسانې مه جوړوه الفاظو ادایګۍ ته ګورئ سادهګۍ ته او موضوع ته ګورئ راسر شو شمې ولې له ماښامه په سلګو راسر شو شمې ولې له ماښامه په سلګو اوس ځان ته خو پیغور د پروانې مه جوړوه موضوع ته ګورئ هغه موضوع څه و دا موضوع څه ده که نه او لږ شیخه د دستار او د تسبو د غواړه خیر لږ شیخه د دستار او د تسبو د غواړه خیر رندانو سره تار د یارانې مه جوړوه دې موضوع ته اوس وګورئ تاسو موضوع هغې نه بلکل دا او ای ښکلیه د ښکلا خو د لږ ډېر بویه زکاته ای ښکلیه د ښکلا خو د لږ ډېر بویه زکاته کارون غوندې بې خرڅه خزانې مه جوړوه دې موضوع ته وګورئ اوس حمزه چې اذانونه د یثرب دې واورېدله حمزه چې اذانونه د یثرب دې واورېدل اوس پام کوه بې کیفه ترانې مه جوړوه موضوع ته ګورئ نو دا د دې غزل چې کوم دی هغه سادهګي د یو شعر بل نه موضوع جدا کول دا د غزل کې تاسو ته ما دا کوم که ستاسو په ذهن کې څنګه سوال وي تپوس کولی شئ اوسه د آمد او الهامي کیفیت دواړه الهامي کیفیت او آمد دواړه یو دي